حجاج بن یوسف په زمانه کې د یو عربي سړي یو ډېره د عبرت واقع کتابو کې رانقل یو ډېره د عبرت ده په دې وجه باندې چې انسان ورته وګوري چې هغو خلکو څومره د الله رب العزت د نامه قدر درلودی، څومره د خپلې وعدې پایبندي درلوده او داسې نور څومره وفا او صداقت پکې کېول. او زموږ ستاسو اوس کوم دورونه چې تېرېږي، زموږ ستاسو کومه زمانه چې د کوم خلک چې دي دا خلک درواغ څومره در کومه حده وایي، بېوادېتوب، دوکهبازي، پراډېتوب، ای دا مسلمان دی بای، حال دا چې د مخ په سب کې لمونځ کوي، حال دا چې ملا دی، حال دا چې داسې نور د ښو صفاتو مالکان خلک داسې کړنې کوي چې د دې خپل ښایسته او سپېڅلي دین رنګ ورباندې بدېږي. که زموږ هغه کړنې وویني د دنیا کافران، سیکان، هندوان، اتش پرستان، نو هغو به زموږ په خاطر خدای ناکرده العیاذ بالله استغفر الله د اسلام څه نفرت وسي. چېرې مسلمانان چې دغه رقم یې لکه دا څنګه چې موږ اعمالو ته ګوري چې اسلام، نو هغه وایي چې یاره زه څه کوم چې قبلوم، دا څنګه غلاوې دي، دا څنګه پډمارۍ دي، دا څنګه دوکې دي. دا زموږ په معاشره کې نن ګټه چې کومه ده عام لیول په کاروبار کې هغه په دوکهبازي روانه ده، عام لیول په کاروبار کې. دا ولې دا معاشره ولې دې هلته ولاړه؟ بهرحال خبرې ډېرېږي، دا واقع لږ څه اوږده هم ده خو ډېر د عبرت ده. د حجاج بن یوسف ثقفي په زمانه کې بغاوتونه یو پلا زور واخیستی. تاسو به خامخا دومره علم لرئ، خامخا به مې د علماو څه دومره اورېدلي چې دا سړی یو ډېر سخت ظالم کس تېر سوی دی. حجاج بن یوسف بیخي ډېر انسانان د ده د لاس نه تېر سوي دي، د شهیدان کړي دي، حتی په صحابو صرفه نه ده کړې. حجاج بن یوسف ثقفي د هغه کس لپاره چې هغو به بغاوت وکړي یا به د بغاوت په خبرو کې ښکیل ولو، نو هغه دا بالکل سزا بغیر له مرګه بل څه نه و، بس رپداروي به، ځړاوي به، پانسۍ ته به خېژوي. یو علاقه ده چې هغه مکمل علاقه د حکومت څخه باغي سوله، مکمل علاقې ته د وژلو حکم وکړي، ټول یې ووژل، فقط یو څو کسان پکې پاتې سول. په دې څو کسانو کې یو نفر ولو، دغه کسان یې راواخیستل، دی د ګوتو په شمار کسان وله 10، 15 یا 8 دومره کسان پاتې سول. دا یې خپل یو بل وزیر دی، مشر دی، حکیم دی، قتیبه بن مسلم، و هغو ته یې وویل چې دا در سره ووسوه، په زندان کې واچوه، د خانه کې در سره ووسوه، سبا به بیا ګور، سبا د دې کار زما ایسته ده. په دې 5-4 کسانو کې یو عربي دی، هغو قتیبه بن مسلم ته خواستې شروع کړلې، زارۍ ورته شروع کړلې چې وروره ما ته که دا یوه شپه کې اجازه راکړې، له ما سره د نورو خلکو امانتونه پراته دي، که چیرې زه مړ سمم دلته هغه امانتونه چیرته په ځمکه کې دي، چیرته دي چاته نه معلومېږي چې د چا دي، وروره که دا ضایع کېږي نو زه به دا بالکل زه الله رب العزت خپل کفیل درته جوړوم، زما د الله په نامه در سره واده ده چې زه به واپس دل راځم، زه به سهار وختي تاله واپس راځم، په دې شپه کې به زه ځان ورسوم، چونکې دا خلکو امانتونه زما پر ذمه دي، د چا پورونه دي، د چا چې خپله معامله به سره ده په صفا پاکم، زه د الله کفیل درته جوړوم، الله ذمهواره درته جوړوم، د خدای په لوی نامه باندې در سره واده کوم چې ورته واپس دل راځم. قتیبه بن مسلم وایي ما ته ډېر تعجب په دې خبر رالی، وایي ما وخندل، وایي ما ورته ویل څوک چې یو پلان د مرګ څه وتښتېږي هغه هم بیا واپس راځي، څوک دار له واپس راځي، څوک زړېدلو له واپس راځي. وایي رقم خبرې مې نورې ورته وکړلې چې ته اوس ما نه بېوقوفه جوړې، ما نه بې عقل جوړې. او دا حجاج بن یوسف ثقفي دی سړی و. قتیبه بن مسلم وایي که چیرې د مثال ما دته اجازه ورکړې وای د هغو پر ځای زه رانیولی وای، نو هم مثال دته هېڅ باک نه کې ورتلی، بس چې زړه کې به یې څه راله هغه به یې کول. حجاج بن یوسف یو داسې انسان وای. خیر دې سړي ما ته زارۍ کولې، آخر ته د د زارۍ او د ډېرې وعدې له وجې بالاخره زه دې ته وهڅولم چې دې سړي ته اجازه ورکړم چې زه چلو ته ولاړ سم. سړی د حجاج سره بیا ګورې ته اجازه ورله ورکړه، دا سړی ډېرې بدې ردې کوي، بیخي ډېرې زارۍ راته وکړې، بیخي ډېر بد حالې راته جوړ کړی و. وایي ما چې اجازه ورکړه سړی هم فوراً ولاړی،
خو چې د سړي د تللو سره وروسته د هغې شپې خوب زما وتښتېدی. قتیبه بن مسلم وایي زما خوب ژکه وتښتېدی. وایي ما به د ځانه سره سوچ وکړي چې ای قتیبه دا څونه د کم عقلي کار دی وکړي. تا یې لیدلی چې بیا څوک واپس دار له راځي، زندان له راځي، وژلو له راځي، بیا به تا ته حجاج څه وایي. و یو پله پر یوه اړخ واړو، پر بل اړخ واړو، شپه در سبا پورې سهار سوه، سبا سوه، ما له خوب نه دی راغلی. سهار وختي دروازه ټکېږي. وایي زه چې راووتم چې ومې کتل هماغه یې رابېدې. ول ما ورته ویل ته زړه ته مې په والله که لوېدل چې دی واپس بیا راسي. ول دا راته ویل چې د الله بنده ما چې الله په خپله ذمواري کې تاله درکړې د الله په نوم چې مې واده کړې څنګه زه وایم ستا مخ ته ولاړ یم زم درته واپس رالم. وایي زه ډېر خوشحاله شوم، روح مې وتلی و، بدن کې مې روح دوباره راغلی، ژوندی سو راغلی. قتیبه بن مسلم وایي بس دا سړی مې راوستی په انجیل خانه کې مې واچوي. خو ډېر حیران ورته ولاړم چې دومره وفاداري، دومره د الله د نامه خیال ساتل، دومره په خپله واده باندې کلک ختل، د مرګ خولې ته وتلي و برته راتلل، دا ډېره ناشنا خبره نه ده. وایي سهار چې ولاړم حجاج لره، وایي اوله یې دا پوښتنه راڅه وکړه بندیان مې پر دروازه پرېښول، زه ورننوتلم. ول ما ته ویل زما بندیان دې څه کړي دي؟ ول ما ورته راوستلي مې دي. ول ښه ول بیا؟ ول ما ورته د دغه سړي د شپې کیسه وکړل ټوله مکمل. وایي حجاج بن یوسف ورته ورسئ، ورته هلته راسئ ټول دا 3 څلور 5 سړی چې کوم په توبه کې مانده ټول یې راوړل. ول کوم سړی و؟ ول ما هغه ساری سړی د سادن سارا سړی و، هغه مې ورته وښوي چې وروره دغه سړی و. وایي دی یې پلا دی لوړ ورته وکړل، بیا یې ښکته ورته وکتل لکه یو سړی یو فیصله چې کوي. ول اخر ته یې ماته ویل چې ځه د دې یو د هغه ایمان او د وفا په خاطر دی هم ما تا ته در بخښلی دي، دا نور مې هم تا ته در بخښلی دي چې څه پکه یې هغه ورسره وکړه، څوک یې ازادوي، څوک وژنې، څوک یې لکوي، څه چې پکه یې هغه وکړه ما دا ټول د دې یو سړي په حق کې تا ته در بخښلی دي. دغه سړی هم د دوا دی له وجې وایي ما د بندې راویستل، ولباره مې هر یوه ته جلا جلا وویل چې وروره زما د خوا تاسو آزاد یاست، زی په مخه مشه. ولا نورو ډیره خوش آمدي را سره وکړل، بس کور مودان کور مودان کور مودان. دغه نفر چې ولو چې دا د شپې دا کیسه پیښ شوې وایي د صرف فقط دومره وویل اللهم لک الحمد، یا الله ټول تعریفونه او ثنا او صفت ستا لپاره دي، یا الله ته لایق یې، یا الله څه چې ستا خوښ وي هغه کېږي، خدای چې ته نه غواړې هغه هېڅوک نشي کولی. همداسې راسره روان شو، زما کور ودانۍ له نه دي ویل. قتیبه بن مسلم وایي چې زه حیران شوم چې خدای دا څنګه ناولده سړی دی. وایي ما د ځانه سره وویل چې دا پاگل دی، دا نیونی دی، دا ګور دی دماغ و مازغه کار نه کوي. ما دومره غټ احسان ورسره وکړي او د دې سړي ما د حجاج مثال د مرګ خلاص و زما په سبب و په ترو باندې، نو ده زما دومره نه ویل چې کور دی ودان. وایي چې ګورم سبا سهار په دې بله ورځ یا په 2 ورځ یا په 3 ورځ رالی و ماته ویل یا هذا یو جوړه جامې هم راله راوړې وې، جزاک الله عني افضل الجزاء، الله دې زما له طرفه تا ته بهتره بدله درکړي. والله ما ذهب عني امسی ما صنعتو، ما چې پرون ستا څه تګ وکړي هېڅ ستا کور ودانۍ مې نه ووایي، ولکن اشرک بحمد الله احدا، د دې وجې چې د خدای سره په تعریف بیانولو کې د الله د شکر په ایستلو کې څوک زه ورسره شریکوم، د دې په خاطر مې ستا کور ودانۍ ونه ووایي. الله د اول مې د الله شکر ادا کړی، دویم وروره نن رالم ستا شکر گزاري ته. وروره کور دې په کروڑ وانه ودان، کور دې الله دې زما له طرفه هغسې بدله درکړي چې د هغه به الله بهتره بدله نه وي. وایي زه د ده و دې کارنامې، د ده و دې عقل، د ده و دې سوچ و ایمان و دې هر څه ته ډېر زیات حیران شو. زما ګرانو عزتمند ورونو، هماغسې خلک بیا هغه چې پر خپله وعده باندې ولاړ دي، هماغسې خلک چې ایمان یې مضبوط دي، هماغسې خلک چې د الله د نامه قدر ورسره وي، هماغسې خلک چې په هغو کې صداقت وي، رښتینولي، یقیني دا د جنت مستحقین دي او د جنت والا د جنتیانو نښانې دي. خدای پاک جل شانه دې وموږ تاسو ته هم د صداقت د وینا توفیق، رښتینولي، په وعده باندې وفا او رجوع الله ته د الله شکر گزاره بندگان له موږ تاسو جوړ کړي. الله دې دنیا او آخرت زموږ تاسو ته هم ټول راشي.